ستړي مشه زه رحمان بودرم د پروګرام بي کاست دی. د پاکستان د داخله چارو وزیر کابل ته رسېدلی دی او د افغانستان کې د طالبانو د حکومت د موقتي حکومت د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي سراج الدین حقاني صاحب سره ملاقات کوي. پاکستان د دې نه یو ونې وړاندې خپل د خارجه وزیر ورلېږلی و، د هغې نه مخکې دفاع وزیر ورغلی و، د هغې نه مخکې یو وار هم نایب وزیر اعظم ورغی، پلاوي هم ورځي راځي. په ځانګړې توګه د هندوستان او پاکستان ترمنځ د جنګ وروسته د پاکستان کابل ته پلاوي ډېر زیات ور روان دي. څه کیسه روانه ده ولې پاکستان افغانستان ته خپل پلاوي ډېر زیات ورلېږي؟ په دې موضوع بحث کوو. ما سره وتلی افغان څېړونکی زیارمل صاحب افغان ملګری کېږي او شمشاهي صاحب د پېښور نه. تاسو دواړو مېلمنو ته پروګرام کې په خیر راغلي وایم. ډېره زیاته مننه. خیر ډېر مهرباني. تاسو نه به شروع کوم. زیارمل صاحب تاسو څه فکر کوئ محسن نقوي کابل ته رسېدلی دی؟ څه روان دي په کابل کې؟ پاکستان څه غواړي؟ پاکستان واضح خبره ده، هغه څوک چې واک ته رسولي دي یا د دوی د پاکستان په مرسته واک ته رسېدلي دي نه غواړي چې دغه خلک دي د بل چا لاس ته ولوېږي. تر ټولو مهمه دا ده دا سفرونه به د دې نه وروسته هم کېږي، دا به بیا هم کېږي، دا به بیا هم کېږي. که داسې لنډ پس منظر ته فکر وکړو، دا اوس لنډ وخت کې شانګهای تړون هیوادونو ناسته وه، په هغې کې د پاکستان استازي یا د پاکستان وزیر د افغانستان مسله مخ ته وړله، د افغانستان یا د طالبانو د حکومت نمایندګي هم کوله. نو یو نماینده حکومت په کابل کې ناست دی او یا نمایندګان کابل کې ناست دي، نه غواړي چې دا خلک د نورو خلکو سره د ډېر زیات روابط ولري، البته د پاکستان د اجازې نه پرته. که دغه د روسیې رسمیت پیژندنه وه یا د هلته په کابل کې د هند قونسل ناست دی یا نور هیوادونو د نمایندګان چې ناست دي د بشري مرستو په نامه او د نورو مرستو د تنظیم په نامه باندې، پاکستان نه غواړي چې دا په طالبانو باندې ښکاره نفوذ ولري او لږ تر لږه دا خلک د لاسه ووځي. د هند او پاکستان د جګړې په مهال باندې طالبان پاکستان ژمنه واخیستله چې تاسو به شاخوا په مونږ برید نه کوئ او وی نه کړ، طالبان ورته ژمن پاتې شو. شمشاهي صاحب پاکستان چارواکي سهار او مازدیګر چای په کابل کې څښي، د جزل فیض حمید صاحب د هغه چایو د کپ نه وروستو سهار او ماښام هلته روان دي. دا ځل په پلیټ کې څه وړي دي ځان سره محسن نقوي صاحب؟ څه غواړي د کابل نه؟ مننه جی. محسن نقوي خو نن افغانستان ته تللی او د هغوی خو د پاکستان غټه مطالبه د طالبانو نه دا ده، د طالبانو د حکومت نه، د طالبانو د دولت نه، چې هلته کوم پاکستانی طالبان دي نو چې یا دا دوی ته دغه کې سرنډر کړي، پاکستان ته حواله کړي او یا هغوی د دې پابند کړي چې په پاکستان کې څومره ترهګیري کېږي د دوی د وینا مطابق دا دې بنده کړي. نو دا دغه دي خو زمانه ده چې د طالبانو تر اوسه پورې دغه غوښتنې چې کوم دي نو دا مسترد کړي دي او د هغې غټه وجه دا دی چې طالبان خو که پاکستان کې طالب دی او که افغانستان کې دی او که بل ځای کې طالب دی نو دا د یو مکتبه فکر د یو سوچ او خلق دی او دوی خو په هر ځای کې که ستاسو خیال وي نو دوی هر ځای کې وایي چې بس موږ جهاد کوو او اسلامي نظام یا شریعه به راولو. نو په دې بنیاد باندې د طالبانو چې کوم دی هغه د پاکستانی طالبان چې د هغې مشر مفتی نورولي مسعود دی د هغه خلاف د عملیاتو نه یا د کاروایۍ نه یا په هغه باندې د پابندۍ لګولو نه ته تیار نه دی، انکار کړی دی. او نن چې کله تاسو وکاتو چې کله محسن نقوي افغانستان ته تللی او واپس راغی نو هغه اوس دا ستاسو پرې پروګرام ته چې زه راتلمه نو ما یو بیان د نظر لاړو او په هغې کې هغه دا وایي چې افغانانو ته چې چا سره پروف اف رجسټریشن کارډ دی دوی ته به نورو وخت نه ورکو، دا به وباسو. او هغه دا وایي چې که ایران په یو هفته کې 3 لکه افغانان وباسلی شي نو پاکستان ولې نشي کولی چې دا افغانان لاړ شي او
د پاکستان د لاړ شي. د دې مطلب دا دی چې دوی الته کومې خبرې اترې دي دا دومره خوندورې نه دي. خو زه یو خبره کومه زه کومه هغه دا چې د افغانستان کې د طالبان چې کوم په حکومت کې دي نو دا دګم د پاکستان پلویان ډیر زیات دي. که ستاسو خیال نو د مولا محمد حسن د خلی یو بیان راغلی دی او هغه مطلب چې د عباس تانکزی پاک له ویلي دي یا د نورو پاک له ویلي دي چې دا د پاکستان مخالفونو ځکه موږ د دینه دا د خپل چوکونه لري کړو یا د خپل ودونه لري کړو. نو زمان دا چې اوس هم په افغانستان کې چې کوم چارواکي دي طالبان نو دي کې د پاکستان لاسپوسی ډیر زیات دي او هغه کوشش دا دی چې پاکستان په سناسه طریقه باندې خوشاله پاتې کی. خو د پاکستان په دې ټولو خبرو کې تاسو ته داسې تضاد نه ښکاري ځکه چې دفاع وزیر خواجه آصف خو ویل چې اوس د هندوستان په لمسه باندې ټي ټي پی چې د پاکستان کې کاروای نه کوي. ټي ټي پی کې په خپل تاسو ته معلومه ده پښتونخوا کې ویني درې څانګې دي. جماعت الاحرار ځان اړم دی، حافظ ګل بادر ډله ځان لاړه ده، ټي ټي پی مشران چې د مفتی نور علي مسجد په مشرۍ کې. نو اوس د پاکستان سره چې مرور درغه نه یوازې د افغان کډوالو آپشن پاتې دی کنه د پاکستان چې کوم دی نو پاکستان په مختلف آپشنز باندې کار کوي کنه. پاکستان چې کوم دی نو د هغه خدا خو یو ډېر ښکاره خبر ده چې پاکستان چارواکي د اوسنه د ډېر پخوانه هغه په افغانستان کې د هندوستان چې کوم اثر ډېر کم دی. زمان دا چې دوامه دا د برصغیر د تقسیم نورستو د هندوستان اثر الته ډېر کم دی. خو بیا هم پاکستان چې کوم دی نو الته کې د هند موجودیت یا د غیر رابطو باندې همیشتن له اعتراض کوي. دا یو خبره. دویمه خبره ده چې پاکستان دا غواړي چې دا طالبان دی هغه په یوازې د پاکستان خارجه پالیسي نه بلکې هغه دا غواړي چې د طالبانو د افغانستان داخله پالیسي چې کومه ده یا د هغه حکمت عملی دا د هم د پاکستان د مفاداتو تابع دا ډېر پخوانه ده او د پاکستان همیشه په دا کوشش چې طالبان چې پاکستان سوي او طالبان وي هغه په نړیواله سطح هغه په علاقايي سطح باندې په منطقوي سطح باندې د پاکستان خدا کوشش ته چې د هغه داسې شي لکه څنګه چې نیپال د هندوستان دی نو دا دغه یو کوشش ته خو تر اوسه پورې په افغانستان کې طالبانو د دې باوجود چې د پاکستان خلک ډیر زیات دي خو اکثریت اوس ملته کې دا غي دي ته تیار نه دي چې پاکستان لاسپوسی شي او د پاکستان چې سوي هغه کوي. نو دا لګي افغانستان کې دا یو تاریخ را روان دی که تاسو خیال نو دا خبره دا مجددي سے بم نو منلې دا رباني سے بم نو منلې بیا دا 13 پیر مولا رباني سے بم نو منلې. نو دا لګي یو دا مسله شته خدا دې یو تني جی پښتني د اخرت کې جواب برا کول مختصر ته اوس پاکستان محسن نقوی مرور لاړ نو د پاکستان سره اوس آپشن یوازې کډوال دي کنه پاکستان د حملو پلان لري. مون خدا سي اوریدلی چې د پاکستان د کور کمانډرانو په غونډه کې اوس پریکړه شوې چې په افغانستان کې په خوست او پکتیکا کې حمله کوونکې دي دا سي ته مونږ کولای شو چې اتفاق لرو. هلو دا رحمان مالا استاسو سوال لکه تکرار کوي ما وا نورې دي شو پورا. ها د پاکستان سره اوس آپشن څه پاتې دی په افغانستان کې حملو کولو اراده لري د کور کمانډر په غونډه کې داسې کوم پریکړه شوې ده ته دې تصدیق کوي. پاکستان ما هوتا استوي کنه چې پاکستان کوشش ته چې افغانستان دا غي داسې پلوي شي چې پاکستان سوی که په خارجه توګه که په معاشي توګه که په داخله توګه چې پاکستان طالبان دا غي بالکل چې پاکستان کوم فیصلو کې هغه به ملي هغه به بلانډلی هغه فالو کوي. ته پاکستان کوشش دا دی او یوازې پاکستان د داوامه چې په دې کې پاکستان د سیاسي جماعتونو او ځینې سیاسي جماعتونه چې هغه مسلم لیگ دی یا پیپلز پارټي دا یا تحریک انصاف دی دا خو خشته
خو په دغه سیاسي جماعتونو کې چې کوم زیات خلک ته نو هغه تر اوسه پورې د پاکستان د افغان پالیسۍ باندې ډیر زیات ټکونه کوي هغه وایي چې پاکستان د افغانستان سره پالیسي خنه ده نو په دې بنیاد باندې د هغه یو کوشش ته چې د پاکستان د پالیسي خشي خو تر اوسه پورې د پاکستان د مقتدر حلقې چې کوم دي نو هغه ډیر کوي دي هغه دلته کې د سیاسي جماعتونو یا د سیاسي قوتونو خبرې نه مني شمشادي صاحب زه تاسو طرف ته بیا راګرځم جرمل صاحب دا موږ لږ غوښتل چې د پاکستان کې سره وایي ځان پوه کړو اول دا تاسو چې پاکستان تاسو فکر کوئ دا ګمان کوئ څنګه چې دی ول چې مرور تللی دی نو اوس دا غوښتل اپشن یوازې کډوال پاتې دي کنه هغه د افغانستان کې د حمله هم تصور موجود دی او داسې شک تاسو کوئ بیا د طالبانو په ډلو تاسو کوم فول په دی باندې جرمل صاحب تاسو مخ زه لږ دې خبره کې لږ ترمیم ته غواړم چې پاتې شم هغه دا دی چې د پاکستان د افغان کډوالو راایستنه او د محسن نقوي خبرې زه دا ناامیدي نه ګڼم زه فکر کوم چې دا په کابل کې به دوی ته داسې توافق به رسېدلی ځکه طالبان په خپله په پاکستان کې کډوالو دا غزنه وکاریدل سپورټ شول او د کابل حکومت یې ړنګ د افغانستان نظام یې ړنګ هر ځل افغانستان کې یو جوړ نظام چې لبخونه غورځيږي هغه د پاکستان د لارې نه دا کار کیږي او هغه د پاکستان د لارې نه هغه کډوال کاریږي چې په تیرو 15 کلونو کې په نوبت پاکستان ته تللی دي پاکستان طالبان هم دا اوس ویر لري د افغان کډوالو نه چې په پاکستان او ایران کې پراته دي کنه د طالبانو د قبایل د کډوالو وزیر بلک تر لګه د پاکستان او ایران نه چې کله هجومي توګه افغان کډوال راشړل کیږي راایستل کیږي لک تر لګه به د خپل پاکستانی سیالانو سره ناسته کړي لک تر لګه دا غږ به کړي د بشري خواخوږي لمخې غږ کړي چې زمون کډوال راو باسي خو سید لک په دمه دمه راو باسي زما نظر دا دی چې په نننۍ ناسته کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نو ورته شاید ویل شوی وي چې زمون کډوال راو باسي ظاهرا دا خو یو ظاهري نمایش دی یو د پردې شاته زه د یو افغان په توګه دا درکوم چې که د افغان کډوالو راایستنه د ګاونډي هیوادونو نه د طالبانو غوښتنه ده او دا که پاکستان کو فرمایش د افغانستان چارواکو ته وړاندې کړي افغان چارواکو به ورته ویلي چې لومړی زمونږ کډوال راوباسي یعنې دا کوم فشار نه دی په طالبانو په ولس فشار دی دا د طالبانو په حکومت فشار نه دی طالبان کومه ویر بل راځم د اصلي ستاسې پوښتنې ته راځم پاکستان د تیر څو کلونو کې تاریخچې ته وګورو د 2021 نه دی خو پاکستان د اول ځل نه دی چې د یو جنجال ته ظاهرا زمينه برابر کړي بیا د دوی هوایي برید وکي پاکستان څو ځله دا بریدونه کړي لومړنۍ حمله پاکستان په 2021 کې په ننګرهار کې هلیکاپټر راغلی د پاکستان په جلال آباد ښار کې نه پیګم د خالد په نامه کوم څوک د ټي ټي پی ویاندو کزما غنمي پورا ځای خالد عمر خراساني او هغه د جلال آباد په ښار کې ونی او مړ ک امر خراساني نه مړ کړي بل دا بلی بیا خو ما یا ونی او یا مړ ک مطلب هلیکاپټر په سراغ جلال آباد ښار کې دا اپریشن وک دا 2021 کالو د طالبانو د قبضه کولو نورسته چې هواد قبضه کړ دا غن ورسته په کونړ کې پاکستانیانو توغندیز بریدونه وکړل جټانو بمبار وک په پکتیا کې وکړل په خوست کې وکړل په داسې حال کې چې په خوست کې پاکستانی جټانو اول برید وکړ افغاني چارواکو ته یا طالب چارواکو ته پکار و چې دغه برید غندل د دوی حریم نقص شو په مقابل کې متقی پریس کانفرنس ورکوي ویل چې دا خو د وزیرستان په کډوالو باندې دا برید شوی دی یعنی دا افغانانو باندې دا برید نه دی شوی د افغانستان په حدودات نه دي نقص شوی د افغانستان خپلواکي یا د دوی په اصطلاح شي چې د مطلب هغه تر سوال لاندې نه دی راغلي پاکستاني جټان راغلي بمبار کړي د دې په ځای چې دا خبره وکي ویل چې دا وزیرستاني کډوالو باندې برید شوی یعنی دا بریدونه هم د طالبانو په موافقه سره کیږي دا او اوس تاسو فکر کوئ چې د دې امکان موجود دی بیخي د دې امکان موجود دی یو مسله چې زه دلته واضح وایم هغه دا ده چې ټي ټي پی او طالبان امغه زه په دې نظریم چې ګډ او بیت طالب نشته ټول یو طالبان دي ټي ټي پی زما نظر دا دی چې د پردي په مخ چار شه د پردي شاتم د آی اس آی یا د
د ایجنسو خلک دي او پاکستان د ټام او جیری کارټون روان کړی دی کله ظاهرا وایي چې موږ ته د نورولي مسعود وسپارل شي موږ سره د مذاکراتو تکینه موږ سره د دا وکي موږ سره دا وکي او ځینې عملیات انجینیر عملیات د په قبایلی سیمو کې کیږي هم د ټي ټي پی د خوانه هم د فوج د خوانه او د فوج او د ټي ټي پی افراد به پکې وژل کیږي لیکن د دوی د رهبری په کچه چې کوم خبرې دي هغه د پردې شاته دي نو زه داسې وایم چې دغه عملیات چې په افغانستان کې څو ځل شوي دي او بیا به هم کیږي دا بالکل د طالبان سره په همغږۍ کیږي او د ټي ټي پی ترمنځ دا تقسیم چې دی په دې کې طالبان افغان طالبان شمشاهي صاحب چې تقسیم دي مثال په توګه مفتی نورولي مسجد صاحب چې دا غنه ورکول غواړي اوس د سی ای په خوانی چې کما یو ډیره مهمه چارواکه وا سارا اډمز هغه 13 اونۍ لیکلي و چې مفتی نورولي مسجد په کابل کې ناشته حافظ ګلبادر په پکتیکا کې وو او په خوست کې دا غزنه وخت کې دی جماعت الاحرار ډله چې دا په باجوړ کې دا موجودګي دا په نور زینو کې دا دوی په خپل کې تقسیم دي نزنی ټي ټي پی ما مطلب پښتون دا و چې افغان طالبان چې دي هغه په ځنی ورکول باندې داسې معلومیږي چې تیار دي خو ځنی نه ورکول غواړي تاسو دریز بدل له خدا خو مطبوعات داسې وي جرمل صاحب هغه بل یو تصویر خي ګوره د طالبانو مخکې ورته زمون مشر شاهین صاحب ورته یادونه وکړه په طالبانو کې تر د رهبری په کچای تر ډیره چې دي دا د پاکستان لاسپوڅي دي یا د سوم چې دا وي پالیسي مختوري د ټي ټي کچ طالبان چې دي هغه د عوامو د عمومي مفکورین متاثر شوی دي مثلا یو مثال زه درته د جنرال مبین په نامه یو څوک د ټي ټي کچ یو طالب تبلیغاتي یو څوک تبلیغاتي کوله طالبانو په ګټه هغه د پاکستان خلاف چې کله خپل پرانستل رنگ بندیزونه په ولګیدل تر دې پورې دوبۍ ته یواري وتښتید بیرته چې اماراتو نه راغی هغه د ونیول شو بندي شو طالب چې په کابل کې د پاکستان خلاف عادي فیسبوکي تبلیغات نشي زغملې نو د پاکستان مخالف واقعا چې څوک مخالفت کوي هغه نشي زغملې اما د ټي ټي پی د مشرانو په حق لرازو د ټي ټي پی مشران زمانه زرداده چې دا د طالبانو سره بيخي په همغږي باندې ځینې کارونه کیږي اما د ټي ټي کچ ټي ټي پی طالبان چې دي د ټي ټي کچ ټي ټي پی طالبان هغه چې د جنگ خاشاک دي په جنگ کې سوځي دا غي نیول تم دوی پاکستان ته ورکول تم تیار دي دا غوي بمبار تم تیار دي دا غوي هر څه ته تیار دي لیکن رهبری په کچه چې دي زه فکر کوم چې پاکستان ته جدي غوښتنه نه کوي د پردي په مخ به وي چې موږ ته فلانه راکا پردي شاته وي چې ارزي کې دی بس در سره محفوظ وساته دا بس زه شاید ډیر زیات صحیح نه البته دا هغه څه دي چې موږ درکړي دي شمیم شاهي صاحب د جرمل صاحب خبرې په ممکن ته تاسو ډیر نیو اوریدلی په کنیکشن کې ستونزه او مشکل وا خو د پاکستان دریز یو شان دی او نړۍ کې سوچ بل شان دی پاکستان وی چې ټي ټي پی دا او طالبان دي اوس فتنه الخوارج دي فتنه الهندوستان دي د پاکستان دښمنان دي او دا بل منځ وړي او ختمي به خو خلک وسم شک کوي چې نه د پاکستان په کتاب کې وسم د طالبانو لپاره یو نرمه زیشته دی دا ګوره باندې موږ پوه کوي ګوره دوه خبرې دي کنه پاکستان خو په طالبانو ډیر غټ انویسټمنټ کړی دی او د ډیر په خوانه پی کړی دی نو پاکستان نه غواړي چې دغه انویسټمنټ د لاس ورکی اوس په نړیواله سطح باندې کتا سو ګوري نو طالبان چې کوم دین تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې ترهګرو په نوم باندې یادو او په افغانستان کې چې کدا افغانستان خلکو د افغانستان وګړو ورسره دغه شان نړیوال کدا نیټو کدا امریکای او کدا فرانسو په دغه ټول باندې هغه چې بریدونه کول نه باقاعده ذمہواری به مغسته نو په دغه وجه باندې په نړیواله سطح باندې طالبان خو بدناموم دي ترهګرای په بنیاد باندې نو په دې وجه پاکستان چې کوم دی نو ډبل گیم کوي پاکستان یو طرف ته کو سوق د طالبانو بد وي نو دی وی چې او دغه کې افغانستان کې ټول ترهګری ده او دا هغه ده او کو سوق کله دا لکه د چین په شان د طالبانو سره خط تعلقات غواړي نو بیا غي کې غي ملګری دي بیا طالبانو صفت هم کوي د بد مرغه د افغانستان کې لا چکم نړیوال گیم دی چې غي ته په خوا ډاکټر نجیب ورته ګریډ گیم ویلی او پروفیسور مجددی او احمد شاه مسعود ورته بسکشي ویلی و نو هغه بسکشي او ګریډ گیم لا روان دی تر اوسه پورې د افغانستان قضیه چې کومه ده نو د دې د صفا حل لا
سو دغه فارموله مخې ته نه راغلی. نو په دې وجه باندې په افغانستان کې تر اوسه پورې هغه گیم چې کوم روان دی، نو پاکستان دا کوشش دی چې دغه گیم نه ځان ته څه فایدې ولټوي او پاکستان ځان مطلب که ستاسو خیالي نو په ماضي کې پاکستان د طالبان چې کوم د افغان طالبان نو دا د پاکستان لپاره یو چې کوم د پاکستان یو پراکسی و، په دې باندې به خلک یارولو، په دې باندې به د نړیوال چې کوم نو که چین به د افغانستان پاکله یا د خپل د مسلم ریاستونو کې د ترهګرۍ خبره کول، نو پاکستان په هغې کې خپل مفاد دغه شان بل چا به کوله. اوس تقریبا د پاکستان که تاسو وګورئ نو طالبانو هغه چې کوم د دوحه اګریمنټ شو، نو دوحه اګریمنټ دا و چې دا د افغانستان د افغان طالبان د پاکستان نه شلولو، د پاکستان نه بیلولو، هغه بیلول روان دي خو لا مکمل نه دي روان شوي، مکمل شلیدون لا نه دی راغلی، چې تر کومې پورې مکمل شلیدون نه دی راغلی نو تر هغې پورې نړیوال خلک او نړیوال قوتونه یعنی نړیوال هیوادونه دا مجبور دي چې پاکستان سره بیا څه تک باندې رابطې وساتي او خپل اړیکې ورسره وساتي. زموږ دا خیال دی چې تاسو وسوګو شمشاد صاحب لیکه کې بیا ستونزه ده زه تر څو پر دې ملګری کېږي موږ سره دا د هندوستان فیکټر باندې لږ موږ پوه زیارمل صاحب چې د هندوستان او د پاکستان جګړه او تاسو په دې یقین لرئ چې په افغانستان کې روانه ده، افغانستان کې واقعي هندوستان چې دی اوس د ټي ټي پی او د بی ایل ای د پاکستان خلاف کاری څنګه چې پاکستان دا الزام دی؟ البته نه، زه ډیر زیات په ډاډ سره دا خبره کولی شم چې هندوستان تر اوسه پورې په طالبانو باندې دا نفوذ لري او نه په افغانستان کې داسې کوم بنیاد لري چې دی ال بی ایل او یا ټي ټي پی دوی وروزلی شي یا دوی سپورټ کړی شي. ځکه زه څو بیلګې وایم، د بیا هم د 2021 کال وروسته په تدریجي ډول باندې د بلوچ جلاوطن هغه وخت چې جلاوطن او کوم نظامی فعالیت هم نه لرلو په قندهار کې په کابل کې دا وژل شول یا ونیول شول او یا بېدرکه کړل شول او دا طالبان وکړل، د حاکمې ډلې وکړل په افغانستان کې چې کوم دي دا د پاکستان په خاطر وکړل، د پاکستان په فرمایش وکړل. هندوستان لا اوسه پورې دومره نفوذ په طالبانو نه دی پیدا کړی، اما کوشش کوي، یو کوشش روان دی افغانستان کې که داسې بیخي کلیوالي کچه خبره وکم، یو څوک دی اجرتي قاتل دی په کلي کې، هغه د یو چا دپاره قتل کوي او هغه ورته پیسې ورکوي، او که د هغه مقابل طرف دشمن دته لږې ډېرې پیسې ورکړي په دم بیرته راګرځېدی شي. طالبان دغسې یو ناباوره ډله ده او چین خپل کوشش کوي چې په طالبانو نفوذ پیدا کړي، روسیه خپل کوشش کوي چې د امریکې د مخې نیولې په خاطر باندې خپل نفوذ پیدا کړي، هغه د په رسمیت یې وپېژندل. ایران خپل کوشش کوي چې د طالبانو سره اړیکې خراب نه کړي. پاکستان خو د اول نه کوشش کوي لکه څنګه چې مشر یادونه وکړله چې نه غواړي چې دوی په مکمل ډول د پاکستان سره اړیکې شلولې ولري. هند به هم یو کوشش روان کړی، اما دا کوشش یوازې تر اوسه پورې فکر کوم تر ډیپلوماتیکه کچه پورې دی، دا دومره پراخه نه دی چې دوی د رښتیا په فزیکي ډول هلته حضور ولري او دا خلک د سپورټ کړی شي. شمشاد صاحب یو مهمه پوښتنه اوس کوم ستاسې نه چې پاکستان او د طالبانو ترمنځ جنجال دی او که نه دی، هندوستان او پاکستان روان دی او که نه دی، خو په دې هر څه کې دا وخت تر ټولو زیات متاثره خلک چې کوم دی هغه پښتانه دي، د پښتونخوا په بلوچستان کې چې کومې سیمې دي او د پاکستان نورې برخې چې دي هغه په قلاره دي، خوشحاله دي. پښتانه مشران او سیاسي ګوندونه چې دي په دې لړ کې هغو لخوا نه تاسو څه فکربندۍ وینئ په میدان کې؟ تاسو زما غږ اورئ شمشاد صاحب؟ د فکر کوم د هغو لیکه بیا خرابه شوې ده او زما نه تللی دی، خو زه به دا پروګرام را مختصر کوم او تاسو تر څو پورې د ما سره ملګری کېږي زه کوشش کوم چې د ځان سره ملګری کړم. لږ مشکل دی د شمشاد صاحب په لیکه کې او زمونږ بیا کېدای شي ممکنه توګه باندې شمشاد صاحب پروګرام برخه ریکارډ شوي هم نه وي، بهرحال زه به دعا کوم چې هغه ریکارډ شوي وي. تاسو څه فکر کوئ جارمل صاحب د شمشاد صاحب ته زما غږ اورئ؟ بس بالکل اورم پښتونخوا متاثر پښتنو چې پښتانه ډیر زیات متاثر دي، پښتونخوا ډیر زیات په دې جواب راکړئ، بیا پروګرام راغونډوو. شمشاد صاحب تاسو انټرنیټ ډیر کمزور دی، پروګرام بیا بندېږي نو
غواړم چې راغونډې کړو. ها هلو او شمشي صاحب تاسو خبر وکړئ. نو دغه رحمان دا خبره ده چې دلته کې تاسو ګورئ نو دلته کې په پښتونخوا کې یو ډېر پښتانه بالکل افغان جنگ کې ټول نه زیات ترهګران ډېر زیات متاثر دي. د هغې معیشت او د هغې ټول د ژوند ټول کاروبار چې کوم دی تس نس دی. نن هم چې کوم دی په وزیرستان کې پولیس والا تختول شوي دي. دغه شان پرون په ملکنډ کې یو ډرامه جوړه شوې وه. نو دا وره چې د هغې غټه وجه دا ده چې د پښتنو کې دلته کې هغې سیاسي طور باندې ډېر زیات تقسیم ساتلي دي. تاسو ګورئ دلته کې چې کوم یو خو د ادارې چې کوم دي ریاستي ادارې هغې دلته د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی نو د هغې سرپرستی کوي. اوس هم سرپرستی کوي. د دې باوجود چې عمران خان سره د هغې جګړه روانه ده خو دلته کې د پاکستان تحریک انصاف خلکو له حکومت ورکړی دی. دغه شان دلته شمشي صاحب لیکه ښه شوه. زه غواړم چې ستاسې نظر واخلم په دې باندې زیارمل صاحب او بیا به پروګرام راغونډ کړم ځکه چې دا مشکلات دي د هغو سره. د پښتونخوا دا قصه چې د تاسو څه فکر کوئ دا پښتانه سیاسي مشران چې کوم په دې حالاتو کې د هغو کوم رول او کردار دی تاسو فکر کوئ دا همدومره حده پورې؟ زه لږ په دې کې لږ په دې همدې پوښتنه کې تم شم. زه غواړم ووایم چې زه خپله مخکینۍ خبرې ته تقویت ورکوم چې د طالب او د فوزي لوبه چې ده دا انجینر ده دا مخکې ما ویلي وو په همدې پروګرام کې مې ویلي چې ګوډ او بیډ طالب نشته. دا د پښتون بیلټ دپاره دا ستونزه ده. هغه د ډیورنډ کرښې که ښکته غاړه ده که پورته غاړه ده. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې په سند او پنجاب کې کوم داسې ټي ټي پي عملیات نه کوي. د ټي ټي پي د رامنځته کېده نه ان د مولانا صوفي محمد نه د اف ام مولانا نه را شروع تر د ننه پورې تر اوسه پورې دغه خلکو د پاکستان په نورو برخو کې عملیات ونه کړل. نه په نورو برخو کې کوم څه شوي دي دوی پړه په غاړه اخیستې ده. جنگ د چترال نه رانیولې تر بلوچستانه پورې د پښتنو سیمو او د پښتنو بلوچ په سیمو کې دی او د دوی دعوه بیا کوي چې موږ تحریک طالبان پاکستان یو. که چېرته دوی رښتیا د اسلام دپاره جنګېږي دوی مذهبي جنګیالي دوی پاکستان کې اسلامي نظام غواړي نو لږ تر لږه د پاکستان نورې سیمې هم دوی کولی شي چې نامنه کړي. او که چېرته دې خبرې ته هم راځم که چېرته هند دوی سپورټ کولی نو په کار دا وه چې دوی په سند کې او په پنجاب کې نامني پیدا شوی ځکه هغه به هند سره ډېر نږدې دي. هند کولی شول هلته د ټي ټي پي ډېر ښه مدیریت وکړي خو دا لوبه ماته تر دغه برخې پورې انجینر یا تیاره ډیزاین شوی ښکاري. راځم د پښتونخوا مشرانو ته. پښتونخوا مشران هغسې چې لازم دي د خپلې سیمې دپاره د سیاسي مشرانو په توګه هغه که مذهبي دي که غیر مذهبي ګوندونه دي هغه قام پرست دي او که نور سیاسي ګوندونه دي دوی د پښتونخوا د مشرانو په توګه ولو که په تحریک انصاف کې دي که په بل کې دي لږ تر لږه پښتانه دي چې سیمه نامنه کېږي هغه د تحریک انصاف غړی به هم پکې وژل کېږي. هغې کې به د ان پي غړی هم وژل کېږي. هغې کې به د پښتونخوا میپ غړی هم وژل کېږي. هغې کې به د جمعیت علما اسلام غړی هم او وژل شول وم لیدل په هغې کې د ټولو هغې کې به ټول عام پښتانه وژل کېږي. نو چې کله زما ووټر وژل کېږي کله چې زما کانډیډیټ وژل کېږي کله چې زما ولس وژل کېږي نو زه ولې غږ پورته نه کړم. که زه پارلماني ګوند یم که زه غیر پارلماني حرکت یم زه لږ تر لږه ولس ته ضرورت لرم. که پارلماني ګوند یم هم چې زما سیمه نام نشي ما ته ووټ څوک راکوي. که غیر پارلماني ګوند یم یا غیر پارلماني حرکت یم خوځښت یم لکه پی ټي ایم غوندې هغوی خو لګیا دي فعالیت کوي نو لږ تر لږه زما ولس وژل کېږي چې ولس مې وژل کېږي زه حق د چا دپاره وغواړم. په کار دا ده چې دوی لږ تر لږه په پښتون بیلټ کې یا د پښتون بلوچ بیلټ کې د امن په خاطر باندې چې دا اوس د امن نارې راپورته کېږي په انفرادي توګه یا د سیمه ییزو خلکو د خوا نه دا ناره بدرګه کېږي. دې قوي سیاسي ګوندونو باید دا ډېره ښه بدرګه کړې وای. دې قوي سیاسي ګوندونو د دوی بیس پښتونخوا دی. ګوره ښه زه به یو مثال بل ګنډاپور هغه د په اسلام آباد کې محاکمه شو د ده د نیولو امر ورکړل شو لیکن د ده بیس پښتونخوا دی. دی په پښتونخوا کې وزیر اعلی دی. که دا پښتونخوا نه که دا پښتونخوا نه هم نه دا ګنډاپور به چېرته وزیر اعلی وي. سبا ایمل ولي وزیر اعلی کېږي سبا بل
نو لږ تر لږه په خپل سیمه کې د امن جوړ کړي او د امن په خاطر دا ډیر اسانه خبره ده دوی د فعلا د پاکستان د سیاست برخه ده او دوی کولای شي چې مخامخ هغه څوک چې د پاکستان ټول نظام اداره کوي که پوز دی که اداري دی او که ملکی حکومت دی دوی هغه سره ډیر په صفا په سپینو ټکو ویلې خبره کولای شي ثبوتونه اسناد موجود دي چې ټي ټي پی د پردې شاته څوک دي هغه اسناد چې موږ په میډیا باندې وړاندې کولای شو یا موږ په میډیا باندې وایو دوی سیاسي ګوندونه دي دوی بيخي مستند وړاندې کولای شي لیکن نه کوي د خپل سیمې د لپاره سیاسي ګوندونو رول تقریبا په د اوسنۍ نامنیو کې او د امن پر راوستلو کې د سیاسي ګوندونو رول صفر باندې به خو کم دی بيخي ډیر کم دی د صفر ته نږدې دی ډیر مننه تاسو جرمل افغان صاحب او شمشاهید صاحب او تاسو په دې پروګرام کې ما سره ملګري شوي هم دا د پروګرام زه رحمان بوزره خپل خیال ساتئ